خوشاله ژوند. دا هغه څه دي چې تاسو ته معلومه ده چې خلک یې ترلاسه کولو لپاره څومره هڅې او زیار باسي. د راتب محمد النابلسی په نامه یو سوریایي عالم یو ویډیو مې کتله چې په هغې کې ویلي وو اذا اردت ان تكون اسعد الناس فاسعد الاخرین. که غواړې چې د دنیا تر ټولو خوشاله انسان شي نور خوشاله که. څومره اسانه لار ده. یو غریب ته په لار کې د 10 روپۍ په ورکولو، یوې زړې ښځې سره یا زوړ سړي سره د پیټي په لیږدولو کې، یو بل مسلمان ته د حسنه قرض په ورکولو کې، یا یو بل حسنه کار په ترسره کولو او د نورو په خوشحالولو کې تاسې په حقیقت کې خپله خوشحالي ترلاسه کوئ. همدا د خوشحالي ترلاسه کولو اسانه او ارزانه لار ده.